زما بابا چې کور ته راځي سر ټیټوي تا کې اوچت شګني مات به د کوم وره بې غیرته زما بابا چې کور ته راځي سر ټیټوي تا کې اوچت شګني مات به د کوم وره بې غیرته دردونه نیول ټکور ټکور حسن دی وینه کې دردونه نیول ستانه قربان لالي هر ارمان دي زړونه نیول مطلب مدا نه دی چې خامخا ته قاتلې خو مړ کېدو چې ستاسو کور ته لاسونه نیول. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي ملګری د اوچات درد یو ځل بیا تاسو د معیار په شیشه باندې مخامخ دی د خپل استاد امام منظر صاحب سره په لاسو باندې راغلی دی. زمونږ علاقې ته راغلی، هرکلی ورته وایو، په خپله علاقه کې سردریاب ته راغلی دی. د جان محمد جاني صاحب دې ځای ته چونکې هغوی انوایټ کړي دي، ډېره مننه. په لاسو باندې راغلی دی. په نننۍ خپرونه کې د منظر صاحب کلامونه، د دوی جذبات، د دوی د درد اظهار اورو. محترم منظر صاحب ډېره مینه او خیر اخلاص ومنئ. ټولو ته سپیشلی د جان محمد جاني صاحب ډېره مننه کوو چې هغه یې مونږ ته دعوت راکړو، سردریاب دې راوغوښتو. هغې نه علاوه چې کومه ملګري ما ته راغلي دي، فیصل کامیاب راغلی دی، حضرت علي ظهیر صاحب راغلی دی، تاسو راغلي یئ. ما سره چې کوم ملګري راغلي دي، صدر دی مونږ سره د جرګې شمشاد علي شمشاد صاحب دی، عثمان تاثیر صاحب دی، رئیس اجم صاحب دی، وحید امید صاحب دی، مجیب زلمه مردان نه، او مونږ سره مشر مثلا شاه استاد جیم راغلی دی. ټولو ډېره مننه کوم، تاسو مننه کوم چې راغلي یئ. مینهوالو ته هم ډېر ډېر مینه، خوشحالي او احترامات. ډېره مننه منظر صاحب، ستاسو کلامونه ټیک ده جی، بلکل. لومړی کلام به زه خپل مشر شمشاد علي شمشاد صاحب ته ډالۍ کوم، چې څوک چې د پښتو جمال ادبي جرګې صدر دی، قبول دی. وایي څه وجه ده نظر سره نظر نه ملاویږي؟ څه وجه ده نظر سره نظر نه ملاویږي؟ الله خو به ملاو شي خو دلبر نه ملاویږي. سما کې جوش د مینې دی، ستا کې پیغلتوب دی، اعلان شو چې غر سره د غر نه ملاویږي. ډار ځان ته جوړوم پړي ملاس کې دی او ګرځم، پوره به ملا نه وي چې نختر نه ملاویږي. جدت تک بس لږه حوصله نوره ملاو شوه، په ټوله پښتونخوا کې به صادر نه ملاویږي. د خاورو بوت مې راوړو په سینه کې د خدای کور ته، د ښار د ایماندارو د مندر نه ملاویږي. ډالر را پیدا کړل ماښام به درته وایي، د زړه سره دا ولې د نمبر نه ملاویږي؟ ای وخته ډالر را پیدا کړل ماښام به درته وایي، د زړه سره دا ولې د نمبر نه ملاویږي؟ ای وخته ما به نه ویل چې پښتون یم سمندر یم، شهید شومه تنې ته مې اوس سر نه ملاویږي. بانه غواړو قسم دی کار به وګورې ظلمو ته، د کور نه د هیڅ چا سره بهر نه ملاویږي. د ظلم نه د زار خو خفه کېږم مسلمانې، چې تا سره به هلته پیغمبر نه ملاویږي. سنبالې که د سترګو اساسي د شونډو پنګې، ارزان دی خو په دې پیسو منظر نه ملاویږي. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني جي. حضرت علي ظهیر صاحب ما ته راغلی دی پېښور نه، ګفټ یې راته راکړی دی. نو خو راباندې قرضم دی فرضم دی. وایي د شونډو په لمبو کې لږ نظر وهل پکار دي، د شونډو په لمبو کې لږ نظر وهل پکار دي. راځئ کوڅې به ګرمې وي چکر وهل پکار دي. ملنګه د دې پورې کور نه ډکې جولۍ لاړې، ملنګه دغه پورې کور ته ور وهل پکار دي. او په دې کې مرغۍ شور کوي، د خوب نه مې وباسي، د کلي د خان حکم د نختر وهل پکار دي. د خاورو د خړ بام نه اواز راکو چې مړ شي، د کاڼو د دیوال سره خپل سر وهل پکار دي. اور پورې په پښتو شکر روټۍ پې ملاویږي، د مشر خان په ګاډي خو صادر وهل پکار دي. او عمره به د نصیب شي، مدینې ته به هم لاړ شي، خو دې دپاره حق د پېښور وهل پکار دي. ایمان د جوماتونو په خلوت نه مضبوطیږي، چکر کله ناکله د ګودر وهل پکار دي. او که دغه زما خوله وي نو یو ځل به اعلان واورئ، کوتک په لاس راوځئ منظر وهل پکار دي. ډېره مننه جي، ډېره مننه جي. تاسو ته به ډالۍ کومه. مجیب زلمې زما ډېر ښه لیکوال، ښه شاګرد، ښه مینهوال دی. وایي سپېرې سپېرې چې دا کوسي ووینم زړه مې وچوي، سپېرې سپېرې چې دا کوسي ووینم زړه مې وچوي، چې ستا د کور ماتې تنبې ووینم زړه مې وچوي. د بېنظیرې د پیسو په نوم د بینک مخې ته، چې په قطار کې پښتنې ووینم زړه مې وچوي. د بېنظیرې د پیسو په نوم د بینک مخې ته، چې په قطار کې پښتنې ووینم زړه مې وچوي. هغه به نورې وي چې خپو کې به جنت ګرځوي، زه چې د مور خپو کې چیرړې ووینم زړه مې وچوي. د برکت پته یې مونږ کره ماښام کې لګي، زه چې په خپل کور کې روجې ووینم
زړه مې وچوي د وطن غرونه مې د سرو زرو نه چوي لګیا دي خو چې شلېدلي ستا جامې ووینم زړه مې وچوي د وطن غرونه مې د سرو زرو نه چوي لګیا دي خو چې شلېدلي ستا جامې ووینم زړه مې وچوي حسین آباد کې چې د تندې خلک مري ملګرو یزید آباد کې چې چینی ووینم زړه مې وچوي دا شعر موروجي حسین آباد کې چې د تندې خلک مري ملګرو یزید آباد کې چې چینی ووینم زړه مې وچوي ژوندي تیارو کې دیوالونو سره سر جنګوي نو په قبرونو چې ډیوي ووینم زړه مې وچوي میدان زما دی میدان زما دی زمری زیم وطن زه ګټمه میدان زما دی زمری زیم وطن زه ګټمه د بل په غاړه چې تمغې ووینم زړه مې وچوي بدنیته نه یم چې ستاسو خوب دې داسې نه وي خو چې په خپل بابا خولې ووینم زړه مې وچوي او په ژوند منظر پسې څوک نه تلل او چې کټې لاړو اوس چې دا خلک ورپسې ووینم زړه مې وچوي. ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي وای په مخلوقاتو کې جنامت جانی سره د ډالۍ کو غوسه هم دی راته ما ته پته ده خو د هغې ځای کې ناست یم او والی مې نشي غم مه کوئ مړه د به خلک والي خو ما نشي والی وایي په مخلوقاتو کې اشرفه انسانیت داسې وي په مخلوقاتو کې اشرفه انسانیت داسې وي په څه پوښتنې تا د بل د خور حرمت داسې وي مور دی د بل کره جامې وینځي تا برید ساتلی تا نه خو مور ښه د ځوانانو کې غیرت داسې وي قسم په خدای چې سور کافر کې به سره هم خوبي دا خو د استاد جي ډالۍ کوم مسلم شاه استاد جي ته ګوره حکومت ډېر خوښ دی قسم په خدای چې سور کافر کې به سره هم خوبي تا خو دا خلک ملنګان که حکومت داسې وي سبا به غیبي ته ظالم ته خو ظالم ووایه سبا به غیبي ته ظالم ته خو ظالم ووایه که حقیقت را باندې وای جمهوریت داسې وي مړ په حیزه شي او حساب شي د کرونا په نوم بوس خو څوک نه خوري وبا داسې وي افت داسې وي ړومبی غل زیم او بیا زور پسې مونږ بېایمانه یو د ملک او قوم خدمت داسې وي بس یو جماعت ویني انسان درته بیخي نه ښکاري ځان مسلمان ګڼي تباه شي عبادت داسې وي یوې روټۍ ته مې د ځان سره بچي کېنول کار پې ونه شو اتفاق کې برکت داسې وي یسرې کافرې په منظر خو توبې وویستې دا مینه دې ته وایي مړې محبت داسې وي ډېره مننه چې ګرځي خلک ګرځي خو د یو بل نه خفه ګرځي خپل کلي کې ګرځي خو په شان لکه مېلمه ګرځي مور را پسې ګرځي چې په ما چېرته ناوخته شي ما به درته نه وي چې په ما پسې کعبه ګرځي دا شعر بیا ووایه جي مور را پسې ګرځي چې په ما چېرته ناوخته شي ما به درته نه وي چې په ما پسې کعبه ګرځي ټیک به په دې کلي کې څوک وي چې معزز به وي جاني الله ته به ډالۍ کې وایي کلي کې ناست وي وایي ټیک به په دې کلي کې څوک وي چې معزز به وي خلک چې دې کلي ته داخل شي په سجده ګرځي لاسو کې تسبیح سپینه خلقه او تور پټکی په سر راشئ زمونږ کلي کې تیاره مدینه ګرځي مه ګرځه چې نه ګرځي لمبې زما په وینه کې ستا په ګرځېدو مې پر رګونو کې لمبه ګرځي او ستا وجود دې نه وي ستا احساس به ستا وجود لري دې نه ځان خبر که چې ګل نه ګرځي وږمه ګرځي هاي هاي دا شعر بیا وروجي ستا وجود دې نه وي ستا احساس به ستا وجود لري دې نه ځان خبر کا چې ګل نه ګرځي وږمه ګرځي دلته خوب لیدل دی ازادي او خپلواکي وخته دې کلي کې خلک د اغیار په اشاره ګرځي اوس خو مجبوري ده د چا پلار به توبه وباسي اوس خو راپسې چې مازدیګر شي مایکه ده ګرځي ستا د مینتوب نشه مې سر ته جوړې وخته سر ګرځي په ما که نه قیامت ته ستا کوڅه ګرځي داسې بت پرست به چرته وي لکه منظر چې دی ګرځم په خدای پسې خو کاڼي را سره ګرځي ډېره مننه جي ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي خیري غزل به ټولې مینوان ته ډالۍ کوم بس بیا یو بس کو جي وایي مات نه شوي د جانان کوڅه کې سره بې غیرته مات نه شوي د جانان کوڅه کې سره بې غیرته دا کوم اړخ ته واوړې د نظره بې غیرته زما بابا چې کور ته راځي سر ټیټوي تا کې اوچت شګني مات به د کوم وره بې غیرته کوم شعر دی زما بابا چې کور ته راځي سر ټیټوي تا کې اوچت شګني مات به د کوم وره بې غیرته پښتون در کې خرڅېږي لوپټې در کې تالا شوي ته اوس هم پوټه نه شوې سنګره بې غیرته د ګل غوندې لیلا دې راته توره پنجابۍ کړه ولاړې لا په سر د بادرو نوره
بې غیرته د ګل غوندې لیلا دې راته توره پنجابۍ کړه ولاړې لا په سر د بادرو نوره بې غیرته په تا کې هم حیا د پښتني راټوله نه شوه کفن به درنه جوړ کړمه څادره بې غیرته دا شعر بیا وروځي دا کوم شعر دی په تا کې هم حیا د پښتني راټوله نه شوه کفن به درنه جوړ کړمه څادره بې غیرته رقیبي په رښتیا چې د کمسلې مور بچی اثر در باندې نه کوي خبره بې غیرته او دا جنګ به د وطن په پیغلو وګټم خو واوره دا جنگ به د وطن په پیغلو وګټم خو واوره ستا نوم سره به ولیکم په نره بې غیرته د څانګو نه د تاوي خاماران در کې اوسیږي مرغۍ په ځمکه ناستې دي نختره بې غیرته دا شعر بیا وروځي د څانګو نه د تاو دي خاماران در کې اوسیږي مرغۍ په ځمکه ناستې دي نختره بې غیرته او زه لاړ شه په بنګلو کې سوخانانو ته ګډېږه بربنډ یتیم نه څه غواړې اختره بې غیرته او دا شعر هم راته ووایه زه لاړ شه په بنګلو کې سوخانانو ته ګډېږه بربنډ یتیم نه څه غواړې اختره بې غیرته ابۍ روړې روري درنه یوړو او ته خاندې ډالرو ته اوس ناس وه تر سهاره بې غیرته او که دې ته پښتو وایي نو زما د مرګ نه پس خو زما په قبر ولیکئ منظره بې غیرته ډېره مننه جي ډیره مننه منظر صاحب هیڅ هم نشو ویلی دې نه پس په څوک څه وایي ظهیر صاحب نشو ویلی هیڅ هم نشو ویلی ډیره مننه منظر صاحب ګرانو کتونکو په معیار خپرونه کې مو راسره امام منظر صاحب واورېده یقینا چې تاسو به ترې هم خوندونه اخیستي وي دا یوه خبره په دغه کمنټ کې ولیکئ چې منظر صاحب شاعري زه به داسې وایم چې تاسو که تر کومه حده پوهېږئ دا راته صرف ووایي ځکه چې منظر صاحب تاسو وختي مو ویل چې زه به د یوې خبرې نه مخکې یېرېدم چې زما په شاعري به زیات نه پوهېږي به بیا خلک زما په خیال چې ستاسو الحمدلله الحمدلله ما خو ورته دې نه مخکې دا خبره وکړه چې پښتون کې چې کوم شعور دی بس هغه بس په ځمکې په سر نشته دا غلطه خبره ده چې یاره پښتون کې چې کوم شعور الله ورکړی دی پښتون ته جاهل ویلی شي غرسنۍ ورته ویلی شي اوس هم چې پنجاب ته مونږ لاړ شو خلک لاړ شي نو ماشومان ته کورونو ته منډې وایي دا پټانان راغلل دی خلک پټوي او دا ګوجر دي دا ممن دي دا پریدي دي دی خلک حلالوي دا یو ټرینډ جوړ دی دا غلط شی دی دا ختمول پکار دي مونږ چې څومره مینه ناک یو مونږ چې څومره محبت والا یو مونږ چې څومره ایمان دی مونږ چې څومره اسلام دی دا د ځمکې په سر چې د کوم ځای نه د اسلام راغلی سرچشمه کې هم نشته دا چې کوم ځای نه چیره شروع شوي هلته هم د اسلام نشته کوم چې د اتک نه په دې خوا دی ما کې دی دا زه څوک سره دا خبره کوم نو پښتون ته الله شعور ورکړی دی پښتون هم شعور بچا کې وي افلاطون درته حیران کو لقمان درته حیران کو ارسطو درته حیران کو سقراط درته حیران کو بوکرات درته حیران کو خو کاش مونږ دا جنګ د غاړې نه خو والی که نه دا جنګ زمونږ نه خو والی که نه په قدم قدم خو راته بمونه مه کېدئ که نه د ګلونو په ځای خو راته ازګي مه کرئ که نه مونږ ته خو لارې کولاو کوئ که نه ستورو ته خو راته لارې کولاو کوئ که مونږ لا نړو دا ګیر راته به متیازو کله که مونږ درته دا خلک په شا پرې نه ښودل زه به پښتون نه یم خو مونږ ته جنګ را په سر دی مونږ ته جنګ را په سر دی مونږ ته سنګرونه ګرم دي زمونږ نه جازونه تاو دي مونږ پسې توپې راغلي دي ځکه چې ګناه مو کړي ده دلته پیدا شوي وو په دې خطه کې الله پاک قدرتونه ایښي دي په دې غرونو کې الله پاک خزانې ایښي دي هغې پر دا خلک تنګ دي هغې پسې راپسې خلک راغلي دي ټوپې راوړي دي کلاشینکوف یې راوړي دي مونږ خو د یو شپه سوکاران ته بریدي مونږ که یو خوب ولیدو اقبال یو خوب لیدلی دی هغه پاکستان آزاد کړی دی او که مونږ یو خوب ولیدو مونږ به ورته هوښیار وړو انشاءالله دې ځای ته دې درشل ته دې دهلیز ته انشاءالله ډېره مننه جي ډېره مهرباني ډېره مننه ګرانو کتونکو داسې شاعران سپورټ کوي نور هېڅ هم نه ویل تاسو هر څه واورېدل په اخره کې ورکړئ داود شاه درد او ما سره ناس محمد بلال له اجازت په خپلو دعاګانو کې مونږ ټول یاد ساتئ